د شکرانې مونځ بهتره طریقه بعضو علماو دا ذکر کړې ده چې 4 رکعاته لمونځ وشي، د نفل نیت وتړي او داسې وایي چې 4 رکعاته د شکرانې لمونځ کوم، یا اسانه دا ده چې 2 رکعاته د شکرانې لمونځ کوم او دا به نیت کې وایي د الله پاک د نعمتونو د شکرانې لمونځ، او 2 رکعاته لمونځ به وکړي نفل، او وروسته به هغه کوم نعمتونه چې د الله رب العالمین در باندې کړي د هر نعمت به یاد کړي، تکرار به کړي او د هغه شکریه به ادا کړي د الله نه چې یا الله په دې نعمت چې ما سره د احسان کړی شکر خدای ستا. وروسته به دعا وکړي. اسانه طریقې ده. بعضې علماو خو نور صورتونه پکې ذکر کړي دي او قسمه آیاتونه او 4 رکعاته او چا څه قسم خو موږ چې د خپلو استادانو نه ویلي هغه طریقه دا ده چې 2 رکعاته نفل نیت به وتړي د شکرانې، او چې لمونځ دې وکړه نو هغه نه وروسته به ټول نعمتونه یاد کړي چې الله دا نعمت دې در سره کړی ستا شکر خدایه. یو نعمت به یاد کړي نو دې باندې الله پاک نعمتونه نور هم زیاتوي او موږ هم دعاګانو کې یاد ساتئ الله هم قدرمن کړي. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.